علیکم قدرمنو مسلمانانو ورونو د انسانیت پر غمجنو ورونو د انسانیت سره مینه لرونکو ورونو زما پیغام دا دی چې باید موږ د بېوزلو درپدرو ماشومانو دغه کورنیو لاسنیوی وکړو چې هغه د خدایه ما سوی بل څوک نه لري. قدرمنو پښتنو ورونو دا وخت زموږ په دغه د سرانانو په مهاجر کډوال کیمپ کې دا وخت ما مرستې راوړي دغه په ظاهر پښتون تاسو تفصیلات بیان کړي. زه یو پیغام لرم قدرمن ظاهر پښتون زموږ سره ولاړ دی، دا پر انسانیت پر انسانانو مین سړی دی. د ده د وجې موږ هغه خلکو ته رسېږو چې هغه د ماښام وړه په کور کې نه لري، مایوبین در په دره خوار خلک. زه دا پیغام لرم د نړۍ شتمنو خلکو ته چې تاسو پیسې څه کوئ، تاسو ډالر څه کوئ، تاسو جایدادونه څه کوئ، تی دونې جایداد خامخا خپلو بچیانو ته پرېږدئ، خپلو لمسیانو ته چې د دوی ژوند پر تېر سي. دغه هم ستاسو بچیان دي، دغه هم ستاسو وطن دی، دغه انسانان هم ستاسو د کور خلک دي. دوی ته د خپل بچي د اولاد په سترګه وګورئ. نن په دنیا کې په ربو انسانان مجبور دي، د ماښام ډوډۍ نه لري، معیوب دي، د کینسر مریضان دي، لوڅ ګرځي، د غوښتو دپاره شی نه لري. نو تاسو د خپلې شتمنۍ څخه د خپلې دنیا څخه و دغه ماشومانو ته هم یو شی راوباسئ چې دغه په عبادت کې شمارېږي او د انسانیت خدمت د انسانانو خدمت په دغه لار باندې خدای پیدا کېږي، په عبادت باندې چې دی هغه جنت پیدا کېږي. الله هم خوشحاله ده. باید موږ د دغه بېوزلو لاسنیوی وکړو. ظاهر پښتون څه وایي؟ مننه. زه نن دا وخت چې ولاړ یم، زه د یو افغان کډوال په حیث باندې په بلوچستان کې د عالمي هېواد جوړونکي او دلیر ژورنالیست ښاغلي جمال خان ترکی چې نه یوازې ژورنالیست دی بلکې د مظلوم اواز دی، د یتیم اواز دی، د یو غریب بېوزله اواز دی چې هغه تر دغه وخته پورې پوه شولې په دې ټول بلوچستان کې اوچت ساتلی دی او د ده د برکته څخه نن دا دی په بلوچستان کې زموږ د افغان کډوالو د هغو کډوالو چې بېوزله دي، غریب دي، معیوبین دي، یتیمان دي، د هغو سره په سلهاوو ځله خوراکي توکو مرسته سوې ده، د وسایلو مرسته سوې ده. نن داسې دی د ستاسو د رسنیو په وړاندې باندې و 200 ماشومانو ته کوټونه چې هغه ښې کوالټۍ والا دي دغه کوټونه ورکول کېږي او د هغو دپاره معیوبین دپاره دا د ویلچیر ګاډیانې دي او دغه دا 15 دانې ویلچیر دي او 15 دانې دغه نور سایکلان دي او هر یوه ته یوه ګرمه شړۍ د ژمي په خاطر باندې چون ژمی دی ورکول کېږي او دغه 200 ماشومانو ته دا کوټونه ورکول کېږي او همدارنګه 100 شړۍ هغه بېوزلو ته چې هغه پر بټیو باندې بوخت وي یا نور غریبان بېوزله دي د هغو دپاره هم شړۍ دي دا ورکول کېږي. نو زه د یو افغان کډوال په حیث باندې د ښاغلي جمال خان ترکي منندوی یم چې هر وخت کې زما سره د افغان کډوالو د بېوزلو کونډو یتیمانو معیوبینو په لاسنیوي کې کومک کړی دی. مننه جمال خان.